شاهد افریدی که بیګاله پاکستاني ریاست ډرون تیاره راوچته کی او ستا په کور باندې بمباري وکړي او ستا کور ټارګټ کړي او ستا ګلان ماشومان درته شهیدان کړي چې خدای دې هېڅکله دا کار نه کوي. ته ماته ووایه شاهد افریدیه او شانه بشانه والا چې صحیح مهربانه ستا دشمن انډیا مودي دی که دا پاکستاني ریاست دی او همدغه کار نن پاکستاني ریاست په پښتونخوا په وزیرستان میرعلي کې کړی. ستا د وطن ګلان ماشومان شهیدان کړه درته. اوس به زه ستا زور وګورم چې ته په دې باندې خبرې وکړې او راوچت شي او د پاکستان د ریاست په مقابل کې ودرېږي. او پاکستاني ریاست 20 کاله دلته ستا 1,00,000 پښتانه دلته شهیدان کړه. 210 جوماتونه دلته شهیدان کړه. دلته تقریبا 40,000 پښتانه چې زنانه هم پکې دي سړی هم پکې دي هغه ورک دي د پښتونخوا نه. ورشه د پي ټي آی نه پوښتنه وکړه ورشه د پي ټي ایم نه پوښتنه وکړه ای سره لیسونه پراته دي. ستا پریدیانې د چنار په شان ځوانانو خوړه ګېډې ته دې تور ریاست ور واچول خو تا میک راغستې او ته دې منډې وې هغه باډر ته چې ته مهربانه انډیا زما دښمنه ده زه د پاک پوځ سره ولاړ یم. آیا تا که اسلام پښتو غیرت افغانیت څه شو شانه بشانه والا هغه خلک څه شو چې پرون راوتي وو چې موږ دومره میلیونه انعام ورکوو که چا موږ ته د مودي سر راوړه و سر د مودي ستا وخوري. په دې 20 کالو کې ته ماته یو 100 پښتانه وښیوه چې انډیا یا د انډیا د حکومت د خوا نه په پښتونخوا کې شهیدان شوي یا وژل شوي یا پې ډرون حملې شوي یا په تیارو باندې بمباري شوي یا پې میزایل راغلي. خو همدغه پاکستاني ریاست چې ته د دې پوځ سره ولاړې شانه بشانه والا ته یې ووژلې ذلیلې کړې ډالر یې ستا په سر باندې واغسته تباه او برباد کړې. افغانستان خو پرېږده چې هغه خو یې تباه او برباد کړو خاورو سره یې خاورې کړو او ته نن په دې ظلم باندې ته خاموش یې. شاهد افریدیه ته به خدای ته څه جواب ورکړې؟ ته نن لاړې د شهباز شریف سره دې عکسونه ویستل او هغې د 500 روپو یو توپه یو شی کپ یې دله درکړو او صحیح مهربانه تا پې خپل پښتانه تا پې خپله د پښتنو وینه خرڅه کړه او ته لاړې داسې منیر قاتل نه دې مچې واغسته چې یاره قاتله زنده باد د پښتنو چې دا 20 کاله دې دومره پښتانه وژلي دومره خدای نمیندې دې زموږ بېعزته کړي دومره دې دا پښتانه په ډالرو باندې خرڅ کړي راځه چې دا نه د مچې والم. تاریخ به هېڅکله شهید افریدیه تا معاف نه کړي. ته د عمران خان ټوکې مه کوه. ته عمران خان ته نشې رسېدی چې هغه څومره خدمت کړی پاکستان ته هغه یې څه رقم کو نو ته یو ډېر معمولي سړی. خو افسوس مې په دې راځي چې زه یم چې د عجب خان افریدي نه دغه شان خلک پاتې شوي د ټول افریدیان نه ښیم چې عجب خان افریدي یو تاریخ او مړانې ټوله دنیا ته معلومه ده. مګر نن د عجب خان افریدي په هماغه افریدیانو کې داسې سړی پیدا کېږي چې د خپلو پښتنو وینه خرڅوي د خپلو پښتنو وینه ورته نه ښکاري مګر همدا انډیا ته منډې وایي. نو تا انډیا تا سره هېڅ هم نه دي کړي. اصلي دښمن چې دی دا ته چې ورسره ولاړې پوځ همدا ته چې ورسره ولاړې شانه بشانه همدغه خلک همدې در باندې بمبارۍ کړي همدې ستا مدرسې بمبار کړي همدې آرمي پبلک سکول باندې ماشومان شهیدان کړي انډیا نه دي کړي. لږ د خدای نه ویرېږي. افغانیت پښتو اسلام څه شو شهید افریدي او شانه بشانه والا چې تاسې په پښتونخوا کې راوچتېږي. نن مې کاته په 400 روډ دی که په بخشو کې په خالي په معمولي شخړه باندې پښتنو 6 کسان یو بل ته وژلي یو بل یې وژلي سره صحیح مهربانه پنجابي ته املا ماته رامرګه خپلو ته تکړه دي او چې کله چې د پنجابي د بل پنجابي جنګ شي دا نیغ کېږي نور قومونه قلارې ناست دي. تاریخ هم هېڅکله تاسې معاف نه کړي.